السلام علیکم ګران دوستانو، رضی الفتح مې ځل بیا ستاسو په خدمت. ګران دوستان، د کورس کنټنټس مطابق موږ تاسو پارټ اسپیچ شروع کړی. پارټ اسپیچ کې موږ تاسو ټول ډیفینیشن کړی د نون پرونون اډجکټیو. اوس راځو موږ تاسو پرونون ډیفینیشن خو کړی اوس ټایپس اف پرونون وایو. لیکچر 1 د مخکې دې څخه دوستانو چې موږ لیکچر شروع کړو. که چېرې تاسو موږ چینل سره نوي یاستئ او زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. د بل بټن کلیک کړئ تر څو تاسو ته نوي معلومات نوي ویډیوګانو په اړه معلومات شي. پرونون ضمیر is a word used in place of noun in order to avoid the repetition of noun. مطلب پرونون هغه ضمیر دی چې هغه د ځای پر د نوم پر ځای استعمالیږي او د نوم د تکرار څخه چې کوي مخنیوی کوي په جملو کې. kinds of pronoun د ضمیرو اقسام ګوره. سبجیکټ پرونون موږ به ولولو. سبجیکټ پرونون څه ته وایي دا به په ډیټیل سره تشریح کوو. او آبجیکټ پرونون مفعولي ضمایر چې کوم دي دا به په تشریح کوو او دوی به ټایپس ورو اگزامپل پکې اخلو. پوزیسیو پرونون مطلب دا به ډیفینیشن کوو او ملکی ضمایر چې دي دوی به ډیفینیشن کوو او دوی کې به اگزامپلس اخلو او دا کوم دي دا به وایو. ریفلیکسیو پرونون لازمي ضمایر چې کوم دي دا به ولولو with definition plus example. ډیمونستریټیو پرونون به وایو. اشاروي ضمیر دا کوم څو دانې دي اقسام یې څه دي دا به وایو پلس اگزامپل. انډیفینیټ پرونون مطلب نامعلوم ضمایر دا به ولولو سره د ډیفینیشن. انټراګیټیو پرونون به وایو. ریلیټیو پرونون به وایو. ریسیپروکل پرونون به وایو. ډیسټریبیوټیو پرونون به وایو او امپیټیک پرونون به وایي. تاکیدي ضمیر چې دي. اوس راځو دوستانو موږ تاسو د ټایپس اف پرونون ولوستلو هیډینګ سي. اوس راځو موږ تاسو سبجیکټ پرونون وایو چې سبجیکټ پرونون فاعلي ضمیرونه کوم ضمیرونه دي دوی کې به لږ ذره خبرې وکړو، اگزامپل به پکې واخلو او خپل کنسپټ به پکې کلیر کړو. are those pronoun which are normally used before main verb in order to function as a subject of the sentence. مطلب سبجیکټ پرونون هغه ضمایر دي چې هغه اکثره واقعا په نارمل شکل سره په جمله کې د مین ورب نه مخکې استعمالیږي او د چی وظیفه کوي؟ د سبجیکټ وظیفه سرته رسوي په جمله کې. ګوره he is a boy دا یو چې ده هلک ده. he is a boy نو دا he دلته چې ده سبجیکټ پرونون ده. he is a boy نو موږ تاسو وروسته لولو چې مطلب سبجیکټ پرونون کوم دي او څو دانې دي. نو دلته موږ تاسو راځو ګورو چې سبجیکټ پرونون دلته موږ لیکلي سبجیکټ پرونون و دانې دي چې هی معنا هغه، شي معنا هغه، اټ معنا دا یعنی بیجان لپاره شان استعمالیږي یا عکسونو لپاره، او آی معنا زه، یو معنا تاسې، وی معنا موږ، د معنا دوی. دوستانو دا سبجیکټ پرونون دی. موږ تاسو پکې مثال واخیستو. موږ تاسو کولی شو نور مثالونه ورکړو لکه احمد از ا سټوډنټ. بیا موږ چې مطلب هی از انټیلیجنټ. he is intelligent. Sheila is a girl. she is beautiful. هغه ښکلی. نو دوستانو دا سبجیکټ پرونون دي و دانې دي. he she it دا د مفرد لپاره استعمالیږي. آی معنا د جمع لپاره او یو وی د جمع لپاره استعمالیږي. نو تاسو به داسې کوئ دوستانو چې د هر یو سبجیکټ پرونون لپاره به یو مثال جوړوئ تر څو ستاسو پریکټس وشي. ګوره زه پکې بل مثال جوړوم. you are my teacher. ته زموږ استاد یې. نو یو آر دلته یو چې شی ده موږ ته سبجیکټ پرونون ده. راځو آبجیکټ پرونون ته. مفعولي ضمایر کوم دي؟ مفعولي ضمایر are those pronoun which are normally used after main verb in order to function as the object of the sentences. مطلب آبجیکټ پرونون هغه ضمایر دي کوم چې په سنټنس کې یا په جمله کې د مین ورب څخه وروسته استعمالیږي او د آبجیکټ په حیث وظیفه سرته رسوي. دا ګوره دا موږ لولو چې دا څو دانې دا ګوره هم ده، هر ده، him, her, it, me, us, you, them. دا هم ګوره دا آبجیکټ پرونون دی. مثال پکې ما لیکلی he teach them. هغه چې کوي هغې ورته تدریس کوي. نو دا them دی کې چې ده آبجیکټ پرونون ده. ګوره موږ ویل چې د جملې په شي کې راځي د مین ورب څخه وروسته راځي. نو teach دلته مین ورب ده او them آبجیکټ پرونون ده. she loves him. هغې سره مینه لري. دوستانو دا آبجیکټ پرونون ډېر پکې ډیټیل نشته، همدغومره دي څومره چې موږ وایو. نو کوشش وکړئ تاسو پکې مثالونه جوړ کړئ تر څو تاسو ته پریکټس وشي. په کوم یو کې چې تاسو مشکل لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته کومنټ کې ولیکئ. که چیرې سبجیکټ پرونون کې تاسو مشکل لرئ هم کولی شئ موږ ته کومنټ ولیکئ. هر یو کې تاسو که مثال نشئ جوړولی او یا که آبجیکټ پرونون کې هر یو کې تاسو مثال نشئ جوړولی نو تاسو هم کولی شئ موږ ته په کومنټ کې ولیکئ. نو داسې واخلئ د هر یو باندې یو مثال جوړ کړئ په سبجیکټ پرونون کې، په آبجیکټ پرونون کې.
ښه ډېر مثالونه جوړ کړئ، یو ورقه پیډه کړئ، 2 ورقې پیډه کړئ، په هر یو کې 5 مثاله جوړ کړئ. که چیرې څه مشکل پکې و نو موږ ته کومنټ وکړئ. دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت لرئ. د پامان.